یاره دا چې مونږ ورزونو دا کم ځای دی اوس دې خبرې ته ضرورت څه دی کم ځای دی دا خو ته روان یې هغه ځای ته هغه به په خپلو سترګو ووینې چې دا دغسې ځای دی اوس ته دې ځای نه روانې عمرې له روانې او ته وایې چې یاره دا مکه مکرمه دا بیت الله شریف به سینګی او دا حجر اسود به سینګی او دا پیغمبر علیه السلام روزه به سینګی اوس تپوسونه کې ولې تپوس کې ته خو روانې اوس په لاړ شي او په خپلو سترګو باندې به ووینې نو وایي دا تپوسونه مه کوئ حسن ابن سنان رحمه الله دا یو عالم دی حسن ابن سنان یو ځل داسې په یو لار تېرېده هلته یو کور جوړ شوی و د مخکې نولي دی نو بس د ده د خولې نه وخته ای دا خو هلکه دا مکان خو دلته نو مخکې دا کور خو دلته نو دا خو اوس نو چې لږ مخکې لاړه نو سوچ یې راغی چې ستا دې خبرو سره څه کار دی کورو یا نو دا خو داسې فضول خبره وکړه څه دې ته ضرورت سو چې دا کور خو مخکې دلته نو او که نه دا خو د خدای ځمکه ده یو کور به یو ځای کې وي به سبا به هغه ځای آباد شوي هغه به هغې ستا دې خبرې سره څه کار و نو په ځان باندې یې جرمانه ولګوله چې دا خبره لا یعنی تا وکړه اوس په ای بدنه ای نفسه یو کال به روجي نیسي یو کال یې روجي ونیوې بیا په دغې خبره باندې دا دغه خلکو او یو زمونږ یوه خبره هغه د مطلب نشته سار نه ماښامه پورې بس کله یوه نخره او کله بله نخره کله یو څه وایو کله بل څه وایو شروع یو زمونږ د خبرې اړو څه مقصد نه وي نه دا نیکان او صالحان خلکو دوی به ځان له بیا سزا ورکوله چې دا کار دا لا یعنی دا فضول کار ما ولې کړی دی دا فضول خبره ما ولې کړې ده په دې به ځان له سزا ورکوله انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه صحابي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خادم خاص دی هغه فرمای وی یو ځل لقمان حکیم سے دا لقمان حکیم صاحب چې نو دا د داود علیه السلام د زمانې سړی و نو داود علیه السلام لراغه نو داود علیه السلام لګیاو دا هغه کار دا هغه به ټوکرې د میزري نه جوړولې او هغه به خرڅولې او خپل معاش یې پې کو نو وی لقمان حکیم صاحب زړه کې دا رالل چې زه دې تپوس کومه چې دا څه کې خو لقمان حکیم صاحب هوښیار سړی و دا خبره خو یې زړه کې راله خو په خولې یې رانه وسته ځکه چې اوس په خولې څه ضرورت دی یو سړی یو کار کوي او ته ورته وایې څه کې نو دا څونه فضول خبره ده ته ورته ګورې نه خدای سترګې درکړي دې څه کوي دا مولوي صاحب په منبر ناست دی نو دې څه کوي خو واعظ کوي لګیا دی تقریر کوي که نه اوس د ده نه څه له تپوس کې دي هوښیارانو لیکلي دي کتابونو کې د ژوند اصول او طریقې یې ښودلي دي نو هغې کې یو دا طریقه لیکلې ده وایي تا چېرته روان یې لکه بعضې خلک ګاډي کې ناست دي رواني لکه مثلا پنډۍ ته روان دي یاره دا چې مونږ ورزونو دا کم ځای دی اوس دې خبرې ته ضرورت څه دی کم ځای دی دا خو ته روان یې هغه ځای ته هغه به په خپلو سترګو ووینې چې دا دغسې ځای دی اوس ته دې ځای نه روانې عمرې له روانې او ته وایې چې یاره دا مکه مکرمه دا بیت الله شریف به سینګی او دا حجر اسود به سینګی او دا پیغمبر علیه السلام روزه به سینګی اوس تپوسونه کې ولې تپوس کې ته خو روانې اوس په لاړ شي او په خپلو سترګو باندې به ووینې نو وایي دا تپوسونه مه کوئ نو لقمان حکیم صاحب تپوس ونه که چې ته څه کې خو زړه کې یې رالل لږ ساعت چې تیر شو نه ریښه هغه زغرې جوړولې په هغه ټیم کې زغرې دا د اوسپنې نه به داود علیه السلام زغرې جوړولې نو چې زغره تیاره کړه نو را پاسېده او هغه زغره داسې واچوله
لقمان حکیم صاحب ته وای دا جنگی جامې دي، دا خلک چې جنگ کوي نو دا بیا اچي نو توره په اثر نه کوي. لقمان حکیم صاحب شکرونه وویستل چې شکر یې تپوس مې نه دی کړی. هغه په خپله ووی که نه چې دا زغره ده او دا خلک جنگ کې اچي. نه دا لا یعنی خبرې فضول خبرې د دې نه مونږ شریعت منې کړي یو. لقمان حکیم صاحب نه چا تپوس وکړو وی تعالی خدای پاک دا لوی مقام پس در کړی دی چې ته خدای پاک ستا ذکر قرآن کې کړی دی، ته نه پیغمبري نه یو داسې هغه سړی او تا ستا ذکر خدای پاک ستا په نوم باندې یو صورت راغلی دی او تعالی خدای ډېره لویه پوهه او مقام در کړی دی، دی په څه در کړی دی؟ نو یوه خبره یې پکې دام کړې وه وی زه فضول خبرې نه کوم، خاموش اوسېږم، زما دا خاموشي ده که نه وی دا ډېر لوی کمال دی، دا انسان کمال ته رسوي. چپ خوله وی خاموشي هوښیارانو لیکلي دي وی دا د یو سړي د علم زینت دی. یو سړي علم کړی پوهه هر سړی عالم دی، څه ناڅه عالم دی، نو وی دا خاموشي د ده زینت ښایست دی. ځکه چې کوم سړی ډېرې خبرې کوي نو خولې نه غلطه خبره وځي نو خامخا به ګډې وډې وایي، بیا خلک په پوه شي چې دا غلطه خبره کوي نو ښکاره به شي. او وی دا خاموشي چې ده دا زیور دی، کالی دی، دا زینت دی بغیر کالو، دا زینت دی بغیر کالو، او دا بغیر دیوال نه قلا ده. خاموشي چې ده که نه دیوال نشته او قلا او مضبوطه قلا ده، بس چې ته خاموش یې ته به محفوظ یې، ستا علم به محفوظ وي، ستا عزت به محفوظ وي، ستا احترام به محفوظ وي، خلکو په نظر کې به ته ډېر دروند یې خو چې خاموش. او بیا لا یعنی خبرې او فضول خبرې مولانا رومي صاحب لیکلي دي وایي یو سړی و هغه به ځنګل ته ته هغه به خشاک کو او بازار ته بیا راوړه خرڅاو به مزدوري کوله. یو ځل ځنګل ته تللی و، یو زمري یې ولید ناستو او په دې خپه کې یې داسې یو خڼ تللی و، ازغې تللی و غټ، او د دې خپې نه دا وینې روانې وي او د ګرځېدو توان یې ختم شوی و، بس مرګ ته پروت، ځکه چې وینه ته یو شان روانه وه، کمزورې کړې یو. دې سړي چې ورته وکتل اوهو دا خو تکلیف کې دی، دې زر زر ورغې او هغه ازغې یې ترې وله راوویست او څادر ورسره خپل څادر یې زر زر وسوځو، هغې نه یې ایره جوړه کړه، هغه ایره یې پټۍ کړه او هغه پټۍ یې پرې وله کېښوده او بس ویې تړله وله. هغه زمري ته ډېر آرام شو. په سبا بیا ځنګل ته راغی، بله پټۍ وله ولګوله، بله ورځ راغی بله پټۍ وله ولګوله، رو 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 هغه زمري ښه شو. د الله مخلوق سره احسان وکړه، ښېګړه وکړه. هغه زمري بیا به داسې راته او د ده د خپو کې به یې دا سر داسې وخه چې زه ستا غلام یم، تا خو زما ژوند بچ کړی دی. نو ډېر هغه سره یې مینه او محبت کو. کله چې به داسې ځنګل کې د غره کې په ده باندې باران راغی نو د هغه زمري چې کوم غار و نو هغه سړی به هغه غار کې کېناست، د باران نه به یې ځان پناه کړ یا به یې هلته دمه وکړه. ډېر د دواړو مینه محبت. او کله چې د هغه زمري خپه ښه شوه نو بیا چې ده به پڼ را پسه راو نو د زمري به ورغې ورته به ودرېد، اشاره باندې به یې ورته ووایي چې دا زما د پاسه را کېده. نو هغه پڼ به یې د هغه د پاسه کېښود او کلي پورې به یې راورسو، زمري به ترې بیا ځنګل له لاړ. دا احسان او ښېګړه د هغې هغه بدله یې ورکوله چې تا زما ژوند بد کړی، زه تا سره احسان او ښېګړه وکړم. یو څو ورځې دا سړی رانغی ځنګل ته، خشاک له رانغی. زمري محسوس کړه چې یاره څه چل دی، نو را روان شو د ځنګل نه د سړي بیمار پرسی له تپوس له راغی.
نو په دروازه کې ناستو دغه سړي بچیو یا څوک راووتل سړي ته یې وي چې زمري خو راغلی دی او په کوڅه کې ناست ورته یې وي دا دروازه ورته کولاو کړي نو دروازه یې ورته کولاو کړه هغه سړي له راغی او داسې سر یې ورته وو او د هغه بیمار پرسي په خپله ژبه کې وکړه تعزیت یې ورته وکړ ناستو ورسره کمره کې د دې زمري د خولې نه داسې بدبویي ځي هر ځناور نه ځي خو د دې زمري چې دی نو د ده د خولې نه ډېره بدبویي ځي نو د سړي ته ډېره محسوسه شوه دا بدبویي نو د زمري ته وایي دا خوله لږه اخوا که د دې خولې نه دې بوی ځي هغه ورته وایي ښه بس مخ یې اخوا که بس بیا یې رخصت واغېسته او لاړ ځنګل ته مولانا رومي صاحب لیکلي دي وایي چې کله دا سړی ځنګل ته راغی خشاکله نو وایي دې زمري ورته په زبان حال سره ووایي چې دا تبر راواخله او دا زما دا سر پې اوه یو غزار په دې تبر باندې راکړه ورته وایي دا ته څه کې څه وې ولې داسې کې وی نه داسې وکړه دا تبر راواله او زما دې سر لیرو بروه نه قلارېده هغه سړي مې چې یاره څه چل به وي نو دې سر کې به یې څه خارښي یا به څه وایي نو چې دا تبر وله رو برو نو وایي دا تبر یې وله رو برو هغې سره زخمی شو بیا دا سړی ته لاړ ورځ دوه درې پس دې سړي ته تپوس وکړ وی هغه سر دې ښه شوي دي ګزاره کړې ده خو دې صخره باندې زخمي کړ نو وایي دې زمري ورته وایي چې او هغه ستا د تبر زخم ښه شو خو هغه ستا د ژبې زخم چې دی که نه هغه نوسم په زړه دی هغه ښه نه دی د اخر ورځې نه هغه سړي اوفو دا خو د ماته ډېره د عبرت خبره وکړه د عربی یو شاعر دی هغه وایي جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان د تورې زخم جوړیږي خو د ژبې زخم دا نه جوړیږي چې چا سره د زیات په خولې باندې چاته د سپکه سپوره وویله چاته د کنځل وکړل چاته د بد ووی دا به ټول عمر د هغه په زړه باندې یو زخم د دې وجې نه دا حدیث